تازه خبر تحریک طالبان پاکستان خپل امیر المؤمنین شیخ مولوی هیبت الله اخندزاده وټاکه. تحریک طالبان پاکستان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ملا یعقوب مجاهد د هغې فتوا په اړه وضاحت ورکړ چې څه موده وړاندې د پاکستان په اړه کړې وه. دا چې ټي ټي پي ولې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده وټاکه او د ملا یعقوب د وینا په اړه یې څنګه وضاحت ورکړ، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د مولوي محمد یعقوب مجاهد د فتوا په هکله د تحریک طالبان پاکستان وضاحت. تحریک طالبان پاکستان په یوه خپره سوې اعلامیه کې ویلي: بسم الله الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب حفظه الله ته د منسوبې سوي فتوا په اړه د تحریک طالبان پاکستان وضاحتي اعلامیه څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب حفظه الله په یو پوځي کنډک کې خپلو حکومتي سرتیرو او امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې د افغانستان څخه بهر په نورو هیوادو کې د جهاد په اړه د افغانستان د حکومتي دارالافتا د یوې فتوا په اړه وینا کړې وه چې ورپسې سمدستي د پاکستان د غلامو رسنیو لخوا په غیر مسؤلانه ډول د مبالغې ترڅنګ پراخه هوا ورکړل سوه او داسې تعبیر یې وکړ چې ګواکې امیر المؤمنین په پاکستان کې روان جهاد نعوذ بالله د یو فرمان په اساس حرام بللی دی. خو نن ورځ الحمدلله د اسلامي امارت ویاند محترم مولوي ذبیح الله مجاهد صاحب حفظه الله له یو تلویزیون سره په مرکه کې د دې خبرې وضاحت وکړ او زیاته یې کړه چې په دې اړه هیڅ داسې کوم فرمان د اسلامي امارت د مقاماتو او یا د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري نه دی صادر سوی. په اعلامیه کې ویل سوي تحریک طالبان پاکستان بار بار د دې خبرې وضاحت کړی چې زموږ روان مقدس جهاد او مبارزه د انګریزانو په لاس د جوړ سوي غلام او اجر پوځ څخه د خپلې پاکې خاورې د ازادۍ یو سپېڅلی او مبارک جهاد دی، ترڅو د همدې مبارک جهاد په مټ زموږ په پاکه خاوره او ګران هیواد کې د قرآن او سنتو په رڼا کې یوه سپېڅلې دیني او اسلامي ټولنه رامنځته او بشپړ شرعي نظام نافذ سي. تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د اسلامي امارت استحکام، ثبات او پیاوړتیا د اسلامي امارت د بیا ځلې د قیام په څیر خپله دیني فریضه ګڼي او همداراز د اسلامي امارت استحکام او پیاوړتیا ته تر بل هر څه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې په همدې مناسبت تحریک طالبان پاکستان له دې وړاندې هم 2 اعلامیې خپرې کړې وې او د دې خبرې وضاحت یې کړی و چې افغان مجاهدین ورونه دي د پاکستان په روان جهاد کې د مسلح ګډون کوشش نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ذبیح الله مجاهد وویل چې په پاکستان کې د جهاد په اړه د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوم فرمان نه دی ورکړی. مخکې ځینو پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې ګڼې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په پاکستان کې جګړه ناجایزه بللې او دا چې دغه هیواد ته د جهاد لپاره د جنګیالیو تګ منع کړی. مجاهد ویلي چې ملا هیبت الله اخندزاده په دې اړه کوم فرمان نه دی ورکړی بلکې په دې اړه د دوی د حکومت دارالافتا پریکړه کړې ده. مخکې د طالبانو د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي و چې د دوی امیر له افغانستانه د باندې جګړه جهاد نه بولي او خپلو مجاهدینو ته په بهرنیو جګړو کې د نه ګډون امر کړی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.